سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړه د صحت جامې پر تن ولرئ. راځم دغه اپلیکیشن د دوستان تاسو د سکرین په مخ باندې چې کوم اپلیکیشن ګورئ، دغه اپلیکیشن د پښتو پکسل لاب اپلیکیشن دی چې دا تاسو کولی شئ د ګوګل نه هم ډاونلوډ کړئ او د دغې لینک زه په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم. تاسو کولی شئ چې دغه د دې ویډیو نه تاسو ترلاسه کړئ. راځم دغه اپلیکیشن خلاصوم. په دغه اپلیکیشن کې تاسو وګورئ زموږ مخې ته به یو انټرفیس خلاص شي. دلته وګورئ، دلته لیکل شوی دی په دغه بیکګراوند کې حقمل بغلاني او بعضې خلک ورته حقمل بغلاني وایي چې د دې د خوا نه دغه پښتو ته ترجمه شوی دی. نو دوستانو راځم دغلته لاندې تاسو وګورئ چې دغلته 15 اپلیکیشنه دی، هغه د افشنونه دي. تاسو وګورئ په دې هر یو باندې به موږ خبرې کوو چې تر څو دغه افشنونه تاسو وپېژنئ. او دلته لاندې هم اپشنونه دي او پاس هم اپشنونه دي. تاسو وګورئ دلته پاس هم اپشنونه شته دی او لاندې هم دي. نو راځم د لومړی دغه اپشن ته. دغه اپشن تاسو وګورئ، دې کې دغه بیکګراونډونه دي چې تاسو کولی شئ دې کې خپل نوم ځای په ځای کړئ. دا 3D شکل اپشن دی چې دلته وګورئ داسې ښکاري لکه په دې دیوال کې چې دا داسې نصب شوی یا په دې دیوال کې دا جوړ شوی وي. نو دا 3D شکل دی. تاسو کولی شئ د حقمل بغلاني په ځای باندې دلته دوستانو خپل نوم ولیکئ. نو دا یو په زړه پورې او ښایسته ډیزاین دی. دې باندې به موږ کار کوو انشاءالله. په راتلونکي کې دلته به ګورو چې دې کې د ډیزاین نمبر راورسېدو. په ډیزاین کې به موږ دې کې ډېر کار کوو. دا تاسو کولی شئ چې په اسانۍ دې ته سایز ورکړئ، د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړئ. خو دا به داسې جوړوئ چې دا په دې دیوال کې داسې ښکاره شي چې دلته نښتی دی، په دې دیوال کې دا نصب شوی دی. نو دې کې دلته دا بل اپشن هم شته دی. تاسو وګورئ دلته په دې کې هم کولی شئ چې تاسو دلته خپل نوم ولیکئ. نو دا بل ډیزاین هم شته دی پکې، دلته وګورئ. نو زه راځم دلته بیرته دغه دویم اپشن ده چې دا د پنسل نښه ده ورباندې دی که تاسو وګورئ دلته لیکل شوی دعاګانې، غوره ویناوې او لیکنه ده. په دې دعاګانو باندې کلیک وکړئ دوستانو. دلته وګورئ په دې ځای کې چې ده دعاګانې لیکل شوي دي او غوره ویناوې په عربي ژبه باندې لیکل شوي. تاسو کولی شئ چې دا په اسانۍ سره دې کې خپله ایډیټ وکړئ او خپل نوم ولیکئ، ډیزاینر ولیکئ چې د هر چا نوم یې پکې هغه کولی شئ چې ولیکئ او د فیسبوک د لارې نه شیر کړئ تر څو تاسو ته ثواب هم ورسیږي. نو راځم دلته په دې دویم اپشن باندې دلته وګورئ. دا به موږ ختمو د دې ځای نه ځکه تر څو زموږ مخې ته دغه بیکګراوند صفا راشي. راځم دلته په دې ډیلیټ باندې کلیک کوم، دا ډیلیټ به موږ سره ختم شي. نو دلته په دې ډیلیټ بټن باندې به زه کلیک کوم. دلته راځم په دې ځای دا به موږ ختمو دې ځای نه. دا هم چې کله ختم که راځم دلته په دې لیکنه باندې. په دې لیکنه باندې تاسو وګورئ دلته به کلیک وکړئ په دې لیکنه باندې. دا به زموږ مخې ته داسې یو صفحه خلاصه شي. نو په دې صفحه کې به دا تاسو ډبل کلیک وکړئ. په دې هم چې کله ډبل کلیک وکړه راځم دغه ډیلیټ اپشن ته. په دې ډیلیټ اپشن باندې به دلته کلیک وکړم. دلته به تاسو ولیکئ یو نوم چې هر نوم لیکل کېږي. فرق زه دلته لیکم اوس افغانستان لیکم. دلته لیکم افغانستان. نو دا وګورئ دا افغانستان ما ولیکه. راځم دلته په دې منم علامه باندې وګورئ په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې کلیک وکړو دا تاسو په لاس باندې کولی شئ چې ویسئ یو ځای نه بل ځای ته. داسې کولی شئ دوستانو. دلته وګورئ دې ځای نه یو بل ځای تاسو انتقالولی شئ په اسانۍ سره او په دې سره تاسو کولی شئ دا وڅرخوئ، داسې څرخیږي. نو سایز هم په دې ځای کموی شئ، زیاتوی شئ او دلته څرخولی هم شئ دا تاسو. دا به موږ دلته پرېږدو. دلته د دې څخه مطلب دغه اپشن خلاصول. وګورئ دوستانو دلته لاندې څومره اپشنونه خلاص شو موږ ته. دلته وګورئ تغییرول، له منځه وړل، ډیلیټول، کاپي کول، دلته ځای برابرول، سایز برابرول د دغې عکس، فاصله ورکول، رنګ ورکول، عکس داخلول. همدارنګه دې کې یو مهم اپشن چې دی هغه د لیکبڼې اپشن دی چې تاسو ته ما مخکې ویلو چې په دې ځای کې دلته فونټونه دي دوستانو. په دې ځای کې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو مخې ته به داسې فونټونه خلاص شي. ډېر مختلف فونټونه دي په دې ځای کې ځای په ځای شوي. تاسو وګورئ دلته ډېر زیات فونټونه دي. د هر یو تاسو کولی شئ چې انتخاب کړئ او دغلته ځان ته د هر یو په نښه کړئ. زه غواړم اوس دلته راځم دغه اپشن باندې کلیک کوم. دغه فونټ زه خوښوم او دلته راځم په دې منم باندې کلیک کوم. دلته وګورئ دلته په دې صفحه کې دغه دننه ما سره دغه ډیزاین راغی چې ستوري پکې ولیکل شو. ګورئ تاسو دننه په د افغانستان هغه کې نوم کې وګورئ دلته پکې هغه د ولیکل شو ستوري پکې راغلل. تاسو کولی شئ چې هر ډیزاین دې کې ځان ته خوښ او په نښه کوي. نو راځم چې زمونږ دغه ویډیو اوږده نه شي
نو د درېیمه هغه ته راځم د هر یو باندې به دوستانو وروسته بحث کوو پکې په بله ویډیو کې هر یو باندې به بحث کوو. لومړی تاسو دغه اپشن وپېژنئ. دغه سیټینګ اپشن کې تاسو ګورئ دی کې چې دی په لومړي سر هغه کې اپشن کې چې کوم د سټیکرونه دي په دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته وګورئ دلته موږ ته سټیکر راخلاص شو. په دې سټیکر کې وګورئ دلته هر رقم سټیکر چې تاسو ورکولی شئ دلته شته دی په دې ځای کې. دلته تاسو راشئ دلته وګورئ د واتساپ هغه هم پکې دی. دلته وګورئ د واتساپ سټیکر پکې دی. کولی شئ د نمبر سره تاسو خپل څنګ کې دغه سټیکر ورکړئ. دا به ورسره لا د بیکګراوند ښکلا ورسره زیات شي. او دغه بل دغه اپشن چې تاسو وګورئ دا د فیسبوک سټیکر دی. دا د یوټیوب وبخښئ د یوټیوب سټیکر دی چې په دې کې تاسو کولی شئ د یوټیوب دپاره ښکلي تمنیل جوړ کړئ. همدارنګه د فیسبوک دپاره کولی شئ چې د فیسبوک د هغې دپاره تاسو یو پوسټ کوئ هغې دپاره دغه د فیسبوک علامه د سټیکر دلته غواړئ چې دې ذکر راشي. نو تاسو فوټوشاپ ته اجازه نشته دلته په هر څه په دغه اپلیکیشن کې موجود دی. ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه تاسو ترلاسه کړئ. نو راځم دلته په دې هغې کې ډېر زیات اپشنونه دي. په دویم سټیکر کې اسلامي سټیکرې دي. په دې اسلامي سټیکرو کې تاسو وګورئ دلته د کعبې سټیکر دی چې کولی شئ د دې نه هم په اسلامي تمنیل کې استفاده وکړئ. دلته وګورئ دا دوستانو چې کش کېږي دې ځای ته راوصل کېږي. بیا به ډیزاین تاسو خپله برابرولی شئ چې هر څومره سایز تاسو غواړئ په هماغه سایز داس جوړولی شئ. نو دلته چې دی دا وګورئ دلته په دې سټیکرو کې دلته دا بل سټیکر هم شته دی ورسره. دا کولی شئ چې په دې څنګ کې داسې ډیزاین کړئ. دا هر یو موږ د ډیزاین په درس کې بیا په نمبر سره دا ووایو چې دا کوم هسې موږ ډیزاین کوو کوم ځای کې باید دا راوصل شي. نو دا ستاسو خپله خوښه ده دوستانو چې هر ځای کې کولی شئ دا تاسو استفاده ترېنه وکړئ او دلته یې ځای په ځای کوئ. ګورئ دا ډېر په زړه پورې ډیزاین راځي. نو دلته تاسو کولی شئ لیکل هم وکړئ. دا یو بیکګراوند دی. په دې بیکګراوند کې دا دلته تاسو کولی شئ ځای په ځای کې دا. نو دې څخه مطلب صرف زمونږ دغه پوهېدلو چې مونږ پوه شو دغه سټیکرې په کومه سې مونږ کولی شو چې دلته ځای په ځای کړو. دلته همداسې په درېیم هغه اپشن کې چې دی ډېر هم دې کې هم سټیکرې دي. دوستانو په هغه اتم اپډیټ کې چې کوم د هغې کې سټیکرونه ډېر زیات دي. دې کې خو دومره سټیکرې بیا هم نشته. په هغه اتم اپډیټ کې چې کوم د هغې کې زه ډېر زیات هغه دې سټیکرې دي. نو زه راځم دلته په دې څلورم ګیلري اپشن باندې کلیک کوم. دلته دې کې تاسو کولی شئ چې د دې بیکګراوند رنګ تغییر کړئ. ګورئ دلته لیکلی رنګونه. نو په دې رنګونو باندې چې کله موږ کلیک وکړو کولی شو په اسانۍ سره د دې رنګ د دې بیکګراوند رنګ موږ تغییر کړو. دا وګورئ کولی شو چې موږ سپین رنګ ورکړو سور رنګ ورکړو. ورته هر رقم رنګ چې ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ چې دلته په دغې هغه کې تاسو ځای په ځای کړو. نو دا وګورئ دلته ښکلي رنګونه دي. نو زه راځم بیرته په دې باندې کلیک کوم. دې ځای نه وځم دلته راځم د عکس سایز ته. ګورئ تاسو کولی شئ چې په دې باندې د عکس سایز زیات کړئ. نو دلته چې دی ګوره انتخاب دی. نو دلته راځي په خپله انتخاب وایي سایز. نو تاسو کولی شئ دلته دا په دې باندې سایز وکړئ. ګورئ دلته لیکلی لومړی مربع سایز دی د پروفایل عکس سایز دی د یوټیوب چینل دپاره بینر سایز دی. نو زه غواړم چې د یوټیوب بینر دپاره سایز جوړ کړم. نو تاسو به په د یوټیوب بینر باندې کلیک وکړئ دلته او دې ځای کې به دا تاسو انتخاب کړئ. خو دا تاسو کولی شئ چې په اول سر کې دا وکړئ. دا بیکګراوند چې هر کله تاسو بیکګراوند انتخابوئ تاسو به دې ځای ته راشئ اول به د یوټیوب چینل بینر سایز انتخاب کړئ تر څو تاسو سره دلته دغه لیکنې هر څه په ترتیب سره راشي. تاسو اوس وګورئ ما د یوټیوب بینر چینل هغه انتخاب کړو نو ما سره دلته وګورئ دا سټیکرونه د منځه لاړه ختم شو. نو دا یاري ضعیفه راغله را سره. نو ځکه نو دا ما اول نه نوی انتخاب کړی. نو که چېرته دا موږ انتخاب کړو اول نه نو موږ سره به ډېر زیات دلته هغه وشي کار به وکړي. نو زه غواړم چې دغه سایز اوس بېرته وړوکی کړم. ګورئ دغسې هم کولی شئ چې په دې سره شکل سره تاسو اوس دا دلته برابر کړئ په دې ځای کې. نو دا موږ د ډیزاین په درس کې دوستانو وایو بیا پس ته چې موږ څنګه دا هغه کولی شو. اوس خالي اوس باندې ځان پوه کړئ په دې هغه باندې چې دا څه معنا وه. دلته د کرپ کولو دی. دلته ګورئ په دې باندې سایز بدلول دی اندازه کول کټ کول دی چې موږ یو بیکګراوند څنګه اندازه کړو وړوکی سایز ورکړو زیات سایز ورکړو په هماغه اندازه کرپ کولی شئ. دا صفحې دلته د تلیفون د ګالرۍ څخه یو عکس اخیستل لکه غواړو چې د بیکګراوند په ځای باندې د خپل یو عکس تاسو خوښ کړی او په ګالرۍ کې در سره موجود یا تاسو کولی شئ چې دلته په دې بیکګراوند کې هغه ځای په ځای کړئ. دلته دوستانو تاسو وګورئ دې کې د کمرې څخه عکس اخیستل. دې ځای کې تاسو کولی شئ د کمرې څخه لایف عکس واخلئ د یو چا نه او هغه دلته راولئ. تاسو هم کولی شئ. نو دغه د دې ګیلرۍ د اپشنز هغه سیټینګونه دلته تاسو وګورئ. راځو دلته لاندې په دې شپږم هغه کې دې کې هم اپشنونه دي. دې کې سرخول دي او دې کې وګورئ د تورې لیکې راویستل دي چې تاسو په سکرین په دې هغه باندې وګورئ په دې بیکګراوند تاسو تورې لیکې راولئ. په دې ځای کې روښانتیا ده یعنې د دې روښانتیا زیاتولی کمولی شئ
دلته تازه کول دی، په دې باندې د عکس رنګه تازه کول، دلته رنګونو تغیرول دي. تاسو وګورئ په دې باندې کلیک وکړئ، دلته وګورئ په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه بیکګراونډ رنګونه چینج کړئ. دلته وګوره دا څومره ښکلی ډیزاینونه لري. تاسو وګورئ دلته دا مختلف رنګونو سره تاسو کولی شئ چې دا ډیزاین کړئ. نو د دې ځای نه په اسانۍ سره کولی شئ چې دا ډیزاین کړئ. نو دغلته آخري اپشن تاسو وګورئ رنګین او ساده کول. په دې سره چې دی دغه هغه ساده کېږي ورسره او رنګینه کېږي په دې باندې. نو دا و دوستانو د دې لاندې برخې اپشنونه چې تاسو ورباندې خدای دې وکړي چې پوه شوي یاستئ. نو دغه کورس سټیپ بای سټیپ تعقیب کړئ دوستانو. دې کې ډېر زیات معلومات دی په دې دغه کې په دې اپشنونو کې. بیا به موږ په نمبر سره په 2م او 3م او 4م ویډیوګانو کې به د دې کې موږ معلومات واخلو. دا ټول باندې به انشاءالله کار کوو. دلته پاس هم اپشن دی. تاسو وګورئ په پاس اپشنونو کې دلته هماغه لاندینی اپشنونه دي، خو دلته په اسانۍ سره راوستي، لکه لیکنه کوئ، اوسنی تاریخ لیکي، سټیکرونه راولئ، شکلونه او د ګالرۍ څخه یو څه راخلئ دلته په دې بیکګراونډ کې او رسموئ. نو ته کولی شې په اسانۍ سره دې ځینې استفاده وکړې. دغه اپشن چې ګورئ دا د ثبتولو اپشن دلته لیکلی د ډیزاین په شکل ثبتول. نو تاسو کولی شئ چې یو عکس د ډیزاین په شکل ثبت کړئ. کله په دې باندې کلیک وکړو هلته به تاسو ولیکئ، دا به تاسو سره په دې پکسل لاب اپلیکیشن کې دا به سیف پاتې وي. او که غواړئ د عکس په شکل سیف کړئ تاسو به په دې عکس باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو دلته هغه صفحه خلاصه شي. دلته وګورئ که تاسو غواړئ جی پی جي شکل سره دا صف کړئ هم کولی شئ، او که غواړئ پی ان جي شکل سره صف کړئ. دوستانو پی ان جي بغیر د بیکګراونډ نه او جی پی جي د بیکګراونډ سره دلته راځو خپله انتخاب. په دې خپل انتخاب باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راځي ادنا خپل انتخاب، ښکته، درمیانه، لوړ او اعلی. نو زه غواړم چې دغه په ښه کوالټۍ سره ماته دغه بیکګراونډ صف شي. نو زه کولی شم په دغه اعلی هغه باندې کلیک وکړم. نو دلته غواړئ که دا چې د ځان سره سیف کړي نو دلته د ټلیفون په حافظه کې ثبتول په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دا به تاسو سره په ګیلرۍ کې سیف شي. نو راځم دلته دا اوس موږ سره په ګیلرۍ کې سیف شو. دغه بل اپشن چې تاسو ګورئ دې کې چې دا هم هماغه لکه مخکې مې چې درته وویلې هماغه په دې کې شته دی. اما دا کوم چې ځان ته انتخابي او صفتوي مثال په ګیلرۍ کې. دغه بل اپشن چې دی دا هم ډېر مهم اپشن دی. دا تاسو وګورئ دا چې کله خلاص کړئ دلته تاسو غواړئ چې دغه بیکګراونډ زه قلف کړم او دلته ما سره پاتې ونه خوځېږي. نو په دې باندې به راځئ کلیک کوئ. دلته دا څنګه کېږي موږ سره قلف شو. داسې فرض کړئ راځئ زه دلته په صحیح پوه کړم په دې ځای کې. نو راځم د دې ځای نه بېرته دې اپشن ته ځم. اوس غواړم چې دغه د افغانستان چې کوم دی دا ما چې لیکله دا ګورئ خوځېږي داسې. نو ما نه پرېږدي چې مثال زه بل بیکګراونډ کې کار وکړم دی ماته مزاحمت کوي. نو د دې د وجې نه زه کولی شم چې دی دې ځای نه بند کړم. نو دلته راځم په دې اپشن باندې کلیک کوم. دلته چې کله راغلم دلته په دې افغانستان باندې دلته د قلف علامه ده، په دې باندې به دا کلیک وکړي. دا به موږ سره بند شي. نو چې بند شي دلته به راشي بېرته به یې ووهئ دې ځای کې د کلیک به دلته وګورئ دوستانو دا اوس بیخي خوځېږي. نو دا ما سره په دې بیکګراونډ کې سیف پاتې شو. نو دا و دوستانو د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي. دغه ویډیو سره لایک کړئ، سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور دوستان د دغې زده کړې نه برخمن شي او په راتلونکي کې نور ښکلې ویډیوګانو ته زه امادګي ونیسم تر څو تاسو پوه کړم او ښکلی ډیزاینر تاسو نه جوړ کړم انشاءالله. نو تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان ښه ورځ ولرئ.